هند د جنگي الوتکو لپاره د بیړنۍ الوتنې لیکه پرانیزي. دغه تازه اقدام پاکستان ورخطا کړی، خو پاکستان یې پر وړاندې مخکې له مخکې کوم ډول ګام پورته کړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. هندي رسنیو راپور ورکړی چې هند به د اترا پردیش ایالت په جهانپور ولسوالۍ کې د ګنگا ایکسپریس لارې په اوږدو کې جوړ شوی د جنگي الوتکو بیړنیو الوتنو لیکه پرانیزي. انډیا ټوډے راپور ورکړی دا په هند کې لومړی لیکه ده چې جنگي جیټ الوتکې کولی شي د ورځې او شپې هر وخت پرې بیړنۍ ناستې کولی شي. د دې لیکې اوږدوالی 3.15 کیلومتره ښودل شوی دی. هندي رسنیو ویلي چې هیواد د خپلې دفاعي وړتیا د پیاوړتیا په موخه یو مهم ګام اخیستی او د هند هوایي ځواک به پر دغه بیړنۍ لیکه 2 پړاوه تمرینونه ترسره کړي. په دغو تمریني الوتکو کې د هند مخکښې جنگي او ترانسپورټي الوتکې برخه اخلي. د هندي رسنیو لخوا په یوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د هند هوایي ځواک الوتکې پر دغې لیکه ازمایښتي الوتنې کوي ترڅو ارزونه وکړي چې آیا دا لیکه د بیړني حالت پر مهال د بدیل الوتزي په توګه کارېدلی شي او که نه. د راپورونو له مخې د هند هوایي ځواک به د دې بیړنۍ لیکې د بشپړې اپریشني وړتیا د ارزونې لپاره نه یوازې د ورځې بلکې د شپې په اوږدو کې هم د الوتکو ناستې او تمرینونه ترسره کړي. یاده لیکه د ځانګړو تخنیکي وسایلو په کارولو سره جوړه شوې او دومره پیاوړې ده چې د درندو پوځي الوتکو وزن او فشار زغملی شي. د هند هوایي ځواک چارواکي وایي چې دا الوتځای نه یوازې د دغه هیواد دفاعي چمتووالی لوړوي بلکې د بیړنیو حالاتو پر مهال د چټک ځواب او غبرګون وړتیا هم پیاوړې کوي. یاده لیکه په عادي حالاتو کې د ګاډو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. تر اوسه پورې پاکستان دغه ګام ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پاکستان دغه ډول الوتځي د موټروي په نوم لویې لارې له پېښوره تر لاهوره چې نږدې 1500 کیلومتره لار ده په هر 100 کیلومترۍ کې د جنگي الوتکو الوتځای جوړ شوی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.